نامنی‌های اخیر در کشور باعث تمدید حضور عساکر ناتو شد. بعد از آن که امریکا تمدید کرد تا عساکرش در افغانستان باقی بماند، اخیراً در نشست وزرای خارجه ناتو به این نتیجه رسیدند که 12,000 عسکر ناتو در افغانستان تا ختم سال 2016 باقی بمانند. این در حالی است که روند صلح افغانستان با چالش‌های زیادی روبرو است و یکی از مواردی که میتوان آن را چالش بزرگ دانست حضور عساکر خارجی است که طالبان بارها اعلام کردند که تا موجودیت آخرین عسکر خارجی در افغانستان علیه نظام خواهند جنگید. اما حضور عساکر خارجی در افغانستان چقدر میتواند بعد از این روی امنیت افغانستان تاثیر مثبت داشته باشد و چگونه میتوان از وضعیت به نفع نیروهای افغان استفاده کرد؟ در این بخش برنامه به همین موضوع می‌پردازیم. مهمانان من در بحث حاضر جناب آقای حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان و جناب آقای جمال ناصر اصولی کارشناس مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای ناصری، واقعا ریگ به کفش ناتو و امریکا است که تا حال نیروهای افغانستان تجهیز نشدند و یا ضعف از خود حکومت افغانستان است؟ دلوی بخون که الله تعالی په نامه د ټلویزیون لیدونکو ته د مجلس ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، اصلا موضوع داس دا کم یو سوپر پاور چیزي یو داسې هیواد د خپل ولکې لاندې راولي چې هغه دریمه نړۍ حسابیږي. بخی هغه هیواد باید د هغه امکاناتو څخه چې همدغه سوپر پاور یا استعماري قدرت چې کوم دی دوی ورکړی د هغې څخه باید پوره ګټه پورته کړي. خب حالا به نظر شما حکومت افغانستان باید پیش قدم می بود در این عرصه؟ یعنی کوم امکانات چې امریکا یا ناتو افغانستان ته ورکړي دوی په همغه شرایطو کې په همغه امکاناتو باید ډیر څه کړي وای. دوی باید د اوایلو څخه په خپل پوځ باندې اتکا کړی وای چې خپل پوځ څومره دوی تجهیزولی شي د چا په وسیله، د ناتو په وسیله او د امریکا په وسیله. دوی 14 کاله منتظر شول دې دپاره چې زموږ پوځ امریکا را تجهیز کړي، اما برعکس همداسې ونه شو. زموږ پوځ یو کمزوری پوځ وساته. کلاشینکوف یې ورته ورکړه، پیکا یې ورته ورکړه او د هغې نه زیات نور څه ور نه کړل. رینجر یې ورته ورکړل، هغه رینجر چې په 100 مترۍ کې بم انفجار وکړي او چاودنه وکړي، رینجر دلته تخریبیږي. خب حالا مشکل اصلی در کجا است که نیروهای افغان به این وضعیت باقی ماندن؟ زه وایم چې اصلي مشکل په دې کې دی چې هغه سوپر قوتونه چې کوم دي هغوی نه غواړي چې په داسې هیواد کې دوی په بشپړ ډول قوي کړي، دوی ته زور ورکړي، دوی ته قوت ورکړي. این همه شعار برای مبارزه با تروریسم، تجهیز نیروهای افغان و غیره به چه منظور است؟ دلته د اوبو خړول دي او د ماهیانو نیول دي. افغانستان یو داس د استخباراتي جنگ ترمنځ واقع شوی دی اوس چې نشي کولی د دې جنگ څخه ځان وباسي او نه پرېښودل کېږي چې ځان وباسي. تاسو وینئ که چیرې په اوسني حالاتو کې همدغه د دولت مخالفې ډلې چې کومې دي که پرېښودل شي، زه یقیني یم چې دوی به په همغه افغاني غیرت باندې راځي او د افغانستان د نظام سره به یو کېږي چې نه پرېښودل کېږي. ګورئ، که راشو موږ تاسو د جهاد دورې ته، د جهاد په دوره کې ډاکټر صاحب نجیب چیغې ورته وهلې چې تاسو راشئ زموږ سره یو شئ. مجاهدینو ورته ویل چې تر څو چې روسان وي موږ تاسو سره سوله نه کوو. همغسې وشول. کله چې روسان ووتل ډاکټر صاحب نجیب ورته وویل چې راشئ، اوس روسان وتلي دي، موږ تاسو افغانان په خپلو منځو کې کینو. مجاهدینو ته بل چا وویل په غوږ کې چې نه دا کار مه کوئ. خب چه کسانی راځمه، ګورئ، په غوږ کې بل چا ورته وویل هغه څوک چې دوی ته چیزول، هغه چا چې دوی ته پیسې ورکولې، هغه چا چې دوی ته سټرنګار ورکول، هغه چا چې دوی ته د افغانستان د سوځولو لپاره باروت ورکول. حالا راځم یوې مسلې ته راځم. اوس هم په عین ډول بله مسله شروع شوې ده. طالبان هم اوس همغه کار کوي. طالبان وایي چې دلته په افغانستان کې تر هغې چې امریکایان یا بهرانیان اوسي موږ سوله نه کوو. که همدغه بهرانیان سبا ټول صفر هم شي، یعنی ټول ووځي چې هیڅ بهرانی په افغانستان کې په نظامي ډول پاتې نشي، بیا به هم دوی ته په غوږ کې ویل کېږي چې تاسو سوله مه کوئ. چون دوی د یو چا غېږې ته لوېدلي دي، دوی د بل چا په لاس کې دي.
خبره دلته ده چې هر وخت د افغانستان د نظام په مقابل کې جګړه شروع شوې ده، هماغه مخالفې ډلې یو چا په غېږ کې راته اخیستي دي. موږ تاسو ایران لرو، پاکستان لرو او نور دښمن ته ضرورت نه لرو. دوی همدغه دوه هیوادونه چې کوم دي دا د بهرنیانو یا د سوپر پاورونو د لاس الې دي چې د افغانستان په وړاندې استعمالوي او افغانستان یې تر اوسه هم پې تباه کړ. موږ تاسو ولیدل چې کابل یې پې وسوځوه. موږ تاسو ولیدل چې هغه اردو چې حالا به نظر شما چا نه درلود هغه یې راته ړنګه کړه. تمدید حضور عساکر خارجی در افغانستان مؤثر است و میتونه وضعیت به شکلی از اشکال بهبود ببخشه؟ بهرنیان که غواړي چې د افغانستان اردو پیاوړي شي، بهرنیان که غواړي چې دلته په افغانستان کې دوی حضور پیدا کړي، نو دوی د یو کار وکړي، زموږ اردو د پیاوړي کړي. دوی د ځي زموږ څخه. ګورئ، هر کله چې د ثور انقلاب وشو، ترکي ته نور محمد ترکي ته روسانو ویلي وو چې موږ درځو د دې دپاره چې ستاسو د ثور انقلاب وساتو. نور محمد ترکي ورته وویل چې د وخت ولسمشر و چې زموږ تورې سترګې دي، زموږ په ضد باندې دلته د انقلاب په ضد باندې خلک راجږدي، موږ نه پرېږدي. او تاسو شنې سترګې دي، که دلته راغلی تاسو په ضد به بیخي یو پاڅون راجږ شي. هماغسې وم شول چې د بابر کارمل په مټ باندې راسپاره راغلل افغانستان ته، دلته کوز شول. په هماغه ډول زه وایم د دوی شتون، د بهرنیانو شتون دلته ضرور نه دی. موږ بهرنیان دلته نه غواړو. خب حالا خو برعکس تجهیز راکی. حالا به نظر شما در این 13 سال که صورت نگرفت تا کدام زمان واقعا حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان میتونن به او سلاح‌های سنگین دست پیدا کنن؟ تر هغې چې د افغانستان د اردو سره، د افغانستان د ملي پوځونو سره، امنیتي پوځونو سره چې هغه ملي امنیت دی، څارندوی پولیس دی او همداشان ملي اردو ده، ملي پوځ دی، دوی قوي نه کړي. په افغانستان کې جګړه همدا دوی دي چې پر مخ یې وړي، همدا دوی دي چې همدې اور ته به بوځي ویې خارجیان یادوم. دوی که په رښتیا ډول غواړي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي، را دي شي د افغانستان اردو د په هغه ډول پیاوړي کړي لکه څنګه چې همدغه 15 کاله مخکې موږ درلوده. دوی دا کار نه کوي. دوی د دې دپاره نه کوي چې هلته یې د پاکستان سره تړونونه کړي دي او ورته ویلي دي پاکستان سره چې تر هغې به د افغانستان اردو موږ ته نه قوي کوي چې زموږ د سر دپاره یو خنډ وګرځي. همداسې شوي دي. ممنون. توانایی از زیر داره که از فرصت به نفع خود استفاده کنه، طوری که آقای بلخابی گفتن میتونه با یک تغییر روی کرد پیشنهاد بکنه اگر توانایی تجهیز و تمویل نیروهای افغان امریکا و غرب نداشته باشن رو بیاره به روسیه. همچین چیز ممکن است؟ زما په نظر باندې غربیانو که غوښتی چې د افغانستان ملي پوځي ځواکونه تجهیز کړي په هغه ډول چې په کار ده چې یوه اردو باید واوسي، دوی په دې 14 کلونو کې دا کار کوه، دوی ونه که. د دې علت څه و؟ د دې علت دا و چې دوی نه غوښتل چې د افغانستان پوځ قوي شي. دوی غواړي چې د افغانستان جنگ په همدې ډول وساتي. دوی غواړي چې د افغانستان آقای بلخابی اشاره هم داشتن که یعنی اونا بی‌اعتماد هستن به حکومت افغانستان که گویا این تجهیزات به دست افراطیون بیفته. واقعا مسئله بی‌اعتمادی است یا کدام برنامه دیگر روی دست است؟ دلته ما مخکې اشاره وکړه د کاسې لاندې نیم کاسه شته دی. دوی اوبه خړوي تر څو چې خپل مایان پکې ونیسي، خپل کبان پکې ونیسي. په سیمه کې دوی غواړي چې افغانستان او پاکستان په همدې ډول په جنګ کې د دواړه هیوادونه سره وساتي. د جګړې اصلي اور په افغانستان کې باید وي چې دوی وکولی شي په راتلونکي کې هغه پلانونه چې داعش ته یې لري او یا نورو هغه افراطي ډلو ته یې لري تر څو چې هغه تر چینه ورسوي، تر څو چې هغه تر منځنۍ اسیا تر روسه ورسوي. د دغه ځایه دا مسله ده. زه وایم د افغانستان حکومت ته د افغانستان سیاسیون او رهبران سل په سلو باید په دې مکس وکړي او تم شي. بل کار په همدې مورد باندې دوی باید ونه کړي. دوی لاړ شي د روس سره وغږي، دوی لاړ شي د چین سره وغږي. دوی ته باید قناعت ورکړي چې افغانستان که چیرې د افغانستان پوځونه که چیرې روسیې تمویل او تجهیز کړل همدغسې د چین سره، نو دا به د دوی دپاره ځکه په ګټه وي چې دوی به د داعش څخه په سیمه کې خلاص شي. دوی به د هغه افراطیانو څخه چې منځنۍ اسیا یا روس ته پر ضد دي یا هغه ایغوریان چې دلته په افغانستان کې دي د هغې څخه چین خلاصیږي. بعضیا به این باور هستند که بدون یعنی اجازه امریکا و خواست امریکا حکومت افغانستان نمیتونه به او کمک ها و تسلیحات نظامی از چین و روسیه دست پیدا کنه. ګورئ، د افغانستان حکومت یو خپلواک حکومت دی. دوی کولی شي چې د هر هیواد سره تړونونه په هره برخه کې لاسلیک کړي
او تړونونه ورسره وکړي. یوه مسله ده چې دوی فشار راوړی شي د افغانستان په حکومت باندې، چون د افغانستان حکومت نظامی برخه چې کومه ده دا د امریکا د مرستو بغیر 2 ورځې هم په مخ نشي تللی، دا منو دوی په یو د فشار په ډول دغه استعمالولی شي، مګر امریکا ته هم باید د قناعت ورکړي چې افغانستان که په جنګ کې وي په همدې ډول کمزوري اردو ولري نو دا د امریکا په ګټه هم نه ده، د سیمې په ګټه هم نه ده. خب ضررش به امریکا واقعا چی است اگر افغانستان وضعیتش بهبود پیدا نکنه؟ کوری که چیرې په افغانستان کې سوله وي، که چیرې په افغانستان کې امن وي، که چیرې افغانستان قوي حکومت ولري، ټول ارګانونه یې قوي وي، ټول ارګانونه یې ښه وي، د امریکا دپاره دا په ګټه ده چې دوی کولی شي چې هغه پلانونه چې دوی په جنگ کې دلته پلي کوي هغه دوی په سوله کې پلي کړي. تا حال نمیشد واقعا یک اداره درست و سالم ایجاد کنند در افغانستان؟ سل په سلو کې کولی شول. خب چرا نخواستن به او هدفشان برسن؟ زموږ سیاسیون باید دا قناعت دوی ته ورکړي، د دوی سره کینی چې تاسو کوم اهداف چې دلته لرئ هغه اهداف تاسو کولی شئ چې یعنی از رای جنگ نه و از رای صلح به اون برسن. د سولې د لارې هم کولی شئ تاسو هغه خپل اهداف دلته پلي کوئ. ممنون. مګر مسله دا ده چې امریکا تر اوسه په دې متیقنه نه ده چې دلته په افغانستان کې سوله د امریکا په ګټه ده. سپاسگزارم. جناب بلخابی، به عنوان آخرین پرسش، واقعا صلح در افغانستان میتونه به فایده امریکا هم باشه؟ تا حالا همچین چیزی رخ نداده. و موضوع دیگر هم حکومت افغانستان مستقل است، ولی شما اشاره کردین در صورتی که یک روز هم به اردوی افغانستان تیل نرسه همه چیز متوقف خواهد شد. حالا در این صورت واقعا حکومت افغانستان در جذب کمک‌های خارجی مستقل است، مخصوصا از روسیه؟ شما ببینید در قسمت صلح گرچه این روزا نگاهی به صلح یک نگاهی بسیار پیچیده است و مایوس کننده، ولی ما علیرغم از این دیدگاه باور می‌هستم ما در قسمت صلح یک سر شرایط و امکانات را اگر فراهم بکنیم، صلح نه تنها به درد افغانستان به درد منطقه و جهان میخوره. او اینه شما ببینید ما وقتی بالاخره صلح میگیم، ما یک نمونه اشاره میکنم وقت کم است. شما ببینید بعد پالیسی صلح ساخته شود، اجماع ملی پشت سر صلح باشه و کمیته صلح، شورای عالی صلح کسی باشه که او بالاخره علوم سیاسی و بین‌المللی و روابط بین‌المللی و حقوق بین‌المللی مهارت داشته باشه و او از لحاظ خرد و فکر توانمندی تحلیل داشته باشه، چون صلح ما و شما تقریبا از 3 ضلعیه، یعنی یک بخشش برای افغان هاست، یک بخش ازی برای منطقه است، یک بخش ازی جهانی است، مثل جزر و مد دریا میمانه و نمیتونه یک ریش سفید قبیله بیا عنوان صلح به دست بگیره و 2 تا قبیله جنگ کرده باشه صلح بکنه. صلح ما و شما گفتم که جنبه جهانی و منطقه‌ای داره، ولی اگر ما بیایم ادبیات صلح عوض بکنیم، پالیسی بسازیم و واقعا با خرد ورزی به صلح نگاه بکنیم و بعد دیپلماسی قوی داشته باشیم، اصول سیاست خارجی هنوز نداریم داشته باشیم، سیاست امنیتی داشته باشیم که نداریم، خطوط اساسی کشور که نداریم بعد داشته باشیم، با این وضعیت ما امیدوار به صلح هستیم. این یک مورد. اما صلحی که امروز ما داریم با این فرسودگی، با این مستاصل بودن، با این بی برنامگی، با این سلایق، با این علایق، با این تیمبازی، این تا حالا هیچ نتیجه‌ای نداشته. خب موضوع دیگر اما مستقل بودن افغانستان در ببین شما ما در ظاهر مستقل هستیم، قانون اساسی داریم، حکومت نظام داریم، 3 تا قوه داریم، بله، ولی اگر ما از لحاظ محتوایی، از لحاظ عمق قضیه بررسی بکنیم، ما کاملا یک کشوری وابسته هستیم. یک کشوری هستیم که ما اگر امروز کمک‌های بیرونی قطع و فرد میشیم، لذا ما نمیتونیم با جرأت بگوییم که واقعا عملا و عینا ما یک کشور مستقل هستیم و باید در طول 13 سال متاسفانه این کار میشد که زمامداران از کشور به این خاک و ملت خیانت کردند و به طرف یک کشور خودکفایی مستقل حرکت نکردند. یعنی به نظر شما همه از خیانت‌های زمامداران و این حکومت است؟ از خارجی است، از داخلی است، امونایی که بیشتر کدامش داره؟ خارجی‌ها یا داخلی‌ها؟ بیشتر داخلی‌ها. ببین شما یک مثال دیم، کمکی که در آمریکایا به اروپا کرد به نام کمک مارشال، اگر شنیده باشی، با اون کمک 17 کشور اروپایی جور شد. کمکی که به افغانستان آمده میگه بیشتر از هست، ولی یک کشور جور نشد، خیانت شده. سپاس از حضورتان مهمانان عزیز در بحث و سپاس از شما بیننده‌های محترم که تا این دم بحث را دنبال کردید. شب بر همه شما خوش، خدا نگهدار.